چې زه خو ته استاز نه ویم، زه هغه ته استاز ویم خو درنده استاز ورته ویم، یو قاتل استاز ورته ویم. مولانا صاحب تاسو ته خلک خپل بچی راولي چې یاره زما ری بچي ته به سبق وښیو، د بچي سره تاسو په مینه باندې نشئ راتلی، دا وال لازمي دي چې دا ماشوم که چېرته د په ډز مړ کړی وي نو موږ به وایو چې او خو د پکې سوچ ونه کړو، نو دا ماشوم خو په 15 غنټه کې د وجلی دی. ستاسو لاندې داسې یو خبره راشي ستاسو به څه عمل وي، تاسو به څه کوئ؟ تاسو به هم دغه شان د ماشومان قتلوئ، وښی به په والو ټکولو باندې په بې دردۍ سره. د سوات ماشوم په آل ورلډ کې په ټول قرآن کې 10 سال نه کم عمر او هغه پوره دنیا کې فرست پوزیشن اغوښتی. د دې ماشوم دغه قاتل ته هغه سزا ورکول پکار دی کومه سزا باندې چې دا ماشوم شهید شوی دی. ها مولانا صاحب د مدرسو کو مونږ وګورو نو په ملک کې یو ښه کردار دی، خلکو ته دا دنیا هم خشته کوي هغه دنیا هم خشته کوي. پرون یو افسوسناکه واقع راله چې یو ماشوم ډېر په بې دردۍ سره یو استاز والی دی، داسې والی دی چې د هغه نه غریب نڅه ووته، هسې دا وال څوک داسې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه چې تاسو د مدرسې په حوالې سره یو عوامو ته یو خبر رسول غواړئ، او زه د خپل علم مطابق د هغې په حوالې سره تاسو سره دوه خبرې وکړم. د ستاسو سوال دا دی چې یاره د مدرسو په دې ملک کې ډېر لوی کردار دی، یقینا چې ډېر لوی کردار دی. دویم سوال ستاسو دا دی چې دا وال څوک داسې کوي. ګورئ یاد ساتئ د تمام دینی مدارسو خپل خپل بورډونه دي. یو وفاق المدارس دی، وفاق المدارس العربیه، دا د دیوبند د مسلک یو لوی بورډ دی، او دغه رنګې د اهل حدیثو خپل یو بورډ دی، وفاق المدارس السلفیه، دا رنګې د بریلیانو خپل یو بورډ دی. به هر حال د هر بورډ باقاعده هر هغه رجسټرډ مدرسې ته یو د دې په باره کې یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې مدرسه کې به د چوکي استعمال نی، وهل به نی، تشدد به نه وي، تعدیب به په وهلو سره نه وي. باقي دا تاسو د سوات په حوالې سره خبره وکړه، نو دا د دې استاز چې زه خو ته استاز نه ویم، زه هغه ته استاز ویم خو درنده استاز ورته ویم، یو قاتل استاز ورته ویم، یو جاهل استاز ورته ویم چې د هغه د قرآن سره هیڅ ربط او هیڅ تعلق نشته. ځکه چې دا ماشوم که چېرته د په ډز مړ کړی وي نو موږ به وایو چې او خو د پکې سوچ ونه کړو، نو دا ماشوم خو په 15 غنټه کې د وجلی دی. نو د ده په زړه کې دومره رحم رانلو، دومره ترس رانلو، الله په ذات یقین وکړه چې زه سار دې خبرې نه خبر شوم او بچي ما ته ویډیو وښوله، نو ما هغه ناشته ونه کړې شوه چې مطلب دومره ظلم، دومره حده پورې ظلم. نو بهرحال ډېره د افسوس خبره ده، خو د مدارسو او د مدارسو د مشرانو باقاعده ما تاسو ته حواله درکا چې د وهلو په حوالې سره باقاعده یو نوټیفیکیشن دی جاری کړی دی د اول نه، او باقاعده چې کوم دی هر کال د دغه رجسټریشن یو رینیول کیږي، پای کې باقاعده د دې حوالې سره وضاحت وي چې ګوره مدرسه کې به وهل تربیت په وهلو باندې به نه کیږي. ها مولانا صاحب ستاسو هم چې دی نو ډېر زیات شاګردان دي په دارالعلوم حقانیه کوړه هټک کې، که چېرې ستاسو لاندې داسې یو خبره راشي ستاسو به څه عمل وي، تاسو به څه کوئ؟ تاسو به هم دغه شان د ماشومان قتلوئ، وښی به په والو ټکولو باندې په بې دردۍ سره. انا لله و انا الیه راجعون. ټیک ته تاسو سوال وکړو. ګورئ جی دې کې شک نشته چې د ماشوم فطرت روانې دی. په پښتو کې افغانان ماشوم ته حیوان وایي که نه، اور ماشوم ته معصوم وایي. بهرحال دا ماشوم چونکې د سوات ته ماشوم حوالې سره خبره کوو، د 14 کالو هغه عمر غالبا لیکي که نه، خو که د 14 نه ماشوم دی. بل لا چې دا تربیتي لارې او تربیتي عمر چې کوم وینو دی کې خامخا په ماشوم باندې بوج راځي چې زه ولې یا سکول ویم یا زه ولې ما ته پلار سمه لار ښیي، ځکه هلته شیطان هم په ماشوم پسې کافي زور کوي. خو استاز به څه کوي؟ نو استاز ته دا پکار دی چې استاز کله داسې یو ماشوم چې د هغه مخې ته دا خبر راشي چې دا ماشوم روان دی، یا کلاس کې روانې کوي، یا غیر حاضري کوي، یا دی پټیږي، یا دی تختی، یا د استاز په خبره عمل نه کوي، دا ټولې هغه خبرې دي چې د دې خبرو دپاره مور او پلار دا ماشوم مدرسې ته رالیږي. نو استاز به مطلب د دې ماشوم تنبیه کوي، د تنبیه
ډېرې خبرې دي، نصیحت به کوي، ټیک ته وهل به کوي، خو په ملا باندې په لاس باندې وهلو کې غوږ دې لغونتې راکاږي. د استاز دا شاګرد دشمن نه وي. زه دا ته قسم خورم په دې خبره باندې چې زه د کال په اولنۍ ورځ په خپل کلاس کې ماشومانو ته یو خبره کوم، الله گواه دی چې بچي زما زوی دی محمد احمد، په هغه کې او په تاسو کې که زه فرق کوم نو بیا به زه یو مؤمن نه یم. په دې خبره زه د ماشومانو ته کلمه تیروم. نو آلریډي د ماشومانو په ذهن کې دا خبر راشي چې زه دا وایم که زه تاسو ته سزا در کوم، که زه تاسو ته تنبیه در کوم، غصه درته کوم، نو دغه غصه دغه تنبیه به زه خپل بچي سره کوم. مولا صاحب لہذا که فرض کې داسې حالت مخې ته راشي نو استاز ته دا پکاري چې انتهایی شدت ته د حالات ورسي نو کم سے کم د پلار سره د رابطو کې چې یاره ستا دا زوی زمونږ د لاسو نه دی دی یا بوزه بلې مدرسې ته زه په د خرڅ خو نه دی که نه چې کني مطلب د پیسې ورکړي دي یا د پلار روغ غواړي هغه ته دا خبرې وکړي چې یاره دا ماشوم د ستا نه ټیکېږي یا دی په دې مدرسه کې نه ټینګېږي، لہٰذا موږ د سره کومه لار اختیار کړو. خو د استاز د سره دا حق نشته چې د وجلو حد ته ووخي. مولانا صاحب تاسو ته خلک خپل بچي راولي چې یاره زماره بچي ته به سبق وښیو، د بچي سره تاسو په مینه باندې نشئ راتلی، دا وال لازمي دي؟ نه، وهل بالکل لازمي نه دي، بالکل لازمي نه دي. د وهلو ضرورت هغه د هغه چا د پاره وي که نه چې د هغه عمر د 13 کالو نه اوړېدلی وي. خبره پېښ وي اور هغه هم ضرورت نشته د وهلو، ځکه تا سره متبادل لارې شتې. ما تاسو ته وویلې چې تی پلار سره رابطه وکړه ستا ورسره څه کار دی، ته محتمم سره رابطه وکړه ستا ورسره څه کار دی. ته خو د دې ماشوم مطلب په تا باندې لازم نه دي چې ته دې خامخا ووجنه، بلکې تا ته دا پکار دی چې د هغې یو لار اختیار کې. خو د وهلو طریقه دام ده ګوره ډېر مور او پلار په قرضونو کې تنګ شي نو خپل اولاد ته زهر ورکي. نو اولاد ته خو زهر ورکول نه دي پکار، خو ده کې برداشت نشته. نو که یو استاز ته پته چې په ما کې برداشت نشته نو هغه ته پکار دار چې اول د ځان اصلاح وکړي، ځان د دې لایق کړي، بیا هله پردي ماشوم ته کښېني. پرون ما ته یو استاز وی چې یاره زمونږ په علاقه کې یو استاز دی هغه سره شاګردان نه ټینګېږي، هغه وهل کوي، هغه سره شاګردان نه ټینګېږي. د دې څه وجه ده؟ ما د دې دا وجه ده چې دا استاز نه دی، دا غوی دی، دی دوسي وی، دی وهل کوي، د سره ځکه وایي وهل هو کوي. نو وایي د دې به څه طریقه وي چې بیا ماشومان صحیح سبق زده کړي؟ مې د دې خو د وهلو نه بهترین تربیت پیار دی، محبت دی. چې ته په محبت باندې کومه خبره په ماشوم باندې په خپله اثرانداز کولی شي دا په وهلو نشي کولی. په وهلو سره دشمني راځي او په پیار او محبت سره مینه زیاتېږي. او د دې ماشوم متعلق چې دی نو روډونه هم بند شوي دي په سوات کې او یو غلط میسج خور شوی دی، څه به وایې تاسو؟ ګورئ زی ما هغه تقریرونه ما بعضې اورېدلي دي یقینا چې ما تاسو ته خپل کیفیت وویلې چې ما ناشته ونه کا، ټیک شو، خو قاتل دا یو استاز دی، قاتل دا یوه دغه یو ځای دی چې په دې کې د دې تپوس نه دی شوی او یو ماشوم سره ظلم او زیاتې شوی دی. او د هغې تقاریرو کې ډاکټر امجد په نوم باندې یو MNA و، نو ما ته پته نشته چې دی به د کم ګروپ سره تعلق ساتي، کمې پارټۍ سره به تعلق ساتي، خو د هغه خبرې انتهایی ګټیا وې، غلطې خبرې وې، ځکه چې هغه وی چې د سوات ته مدرسې بندو، د سوات مدرسې د پلار نشي بندولی. نمبر 1 خبره. نمبر 2 خبره په دې کې د مدارسو څه قصور دي؟ په سوات کې دومره بزرگان علما قرا دي چې هغوی دومره بهترین تربیتونه کوي. تاسو به کتلی وي دا 2 کالو کې د سوات ماشوم په آل ورلډ کې په ټول قرآن کې 10 سال نه کم عمرو او هغه پوره دنیا کې فرسټ پوزیشن اغشتی. دا د سوات ته مدرسې پیداوارو. اوس دا ډاکټر امجد به راپاسي او دی به دا مطالبه کوي چې دا مدرسې دې بندې شي. نو دا مدرسې دی چې د چا ایجنټ دی د هغوی پلاران هم دا مدرسې نه دي بندې کړي، مدرسې نشي بندولی. ګوره غلط ته به غلط وو، د یو غلط انسان د وجې نه خلک پورا معاشره یا پورا پارټي یا پورا تنظیم یا پورا ګروپ نه بدناموي. په دې ملک کې ډېرې ادارې دي، یو تبلیغي جماعتونه دي، مختلف مدارس دي. یو انسان غلط کار کړی وي ته به اوس ټول هر څه بندې. یو پولیس په غلط کار وکړي ته به وایې چې دا پولیسان ټول وجل پکار دي، دا ټول ختمول پکار دي. که دې ته راځې نو بیا د ملکند یونیورسټي بنده کا. که دې ته راځې چې د ملکند یونیورسټۍ 2.5 خویندې تورسري بدنامې شوې. په ګومل یونیورسټۍ کې د ګومل یونیورسټۍ ډین
سره چې څه برآمد شوي دي پنجاب کالج کې څه شوي دي دا ټول ارڅه په میډیا دي کوم یو سړی پاسېدلی دی او هغه دا ویلي چې دا کالجونه یونیورسټۍ بندو د ماشوم دغه قاتل ته هغه سزا ورکول پکار دي کومه سزا باندې چې دا ماشوم شهید شوی دی